الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په نننۍ خپرونه کې د حکم اقسام بیانیږي، خو په اعتبار د طعن او عدم طعن سره. د یادونې وړ ده چې د طعن او عدم طعن په اعتبار سره احکام پر دو قسمه دي. اول قسم ابتدایي احکام، دویم قسم نهایی احکام. ابتدایي احکام هغه احکامو ته ویل کیږي چې ابتدایه او اول محکمې صادر کړي وي. د دغه ابتدایي احکامو له جملې څخه دا هم ده چې ابتدایي احکام به استئناف محکمې ته قابل د طعن او قابل د نقض وي. یعنی د استئناف محکمې لخوا به د ابتدایه محکمې حکم نقض کیدی شي، البته که قابل د نقض وي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب نظریة الدعوة بین الشریعة الاسلامیه صفحه 688 کې داسې لیکل شوي: الاحکام الابتدائیه وهي الاحکام التي صدرها محاكم الدرجة الأولى، ومن خصائص هذه الأحكام أنه يجوز الطعن فيها بالاستئناف، فالمعيار في معرفتها إذن هو قابليتها لهذا الطعن. استثناء: کچیرې اجرائیه قوانین بعض احکام او حکمونه د ابتدایي محکمې مستثنا کړي او د استئناف محکمې لخوا د نقض او طعن قابل ونه ګڼي، نو هغه احکام او حکمونه د ابتدایه محکمې به مستثنا وي. د مثال په طور لکه د عدلي محکمو په اداري اصولنامه کې په 2مه ماده کې داسې لیکل شوي: په حقوقي دعوو کې چې مدعا به تر 20,000 افغانیو پورې وي او په جزایي معاملاتو کې تر 1 میاشتې حبس چې د سپکو جرایمو له ډوله بلل کیږي زیات نه وي، د ابتدایي دغه حکم قطعي دی. او لکه څرنګه چې په کتاب نظریة الدعوة بین الشریعة الاسلامیه صفحه 688 کې داسې لیکل شوي: ولكن يلاحظ أن القوانين الإجرائية تستثني بعض الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى فتجعلها غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف، فلا يعتبر هذه المستثنيات من قبيل الأحكام الابتدائية. دویم قسم احکام نهایی احکام. نهایی احکام هغه احکام او حکمونو ته ویل کیږي چې هغه احکام د ابتدایي محکمې لخوا صادر شوي وي، البته دومره ده چې همدغه احکام د ابتدایه محکمې د استئناف محکمې لخوا
قابل د طعن او قابل د نقض نه وي. نو له همدې وجې چې همدغه حکم د ابتدایه محکمې د استیناف محکمې لخوا قابل د نقض نه دی، نو ځکه همدې حکم ته نهایي حکم ویل کیږي. د مثال په طور لکه د عدلي محکمو په اداري اصولنامه 14مه ماده کې داسې لیکل شوي: د ابتدایي محکمو په هغه فیصلو کې چې د مدعي یا مدعا علیه د اقرار یا د حکم مدار وثیقې او شرعي ابرا په اساس مبني وي، نو د مرافعې او تمیز غوښتنه یې نه اوریدل کیږي. یا لکه څرنګه چې په کتاب نظریة الدعوة بین الشریعة الاسلامیه صفحه 668 کې داسې لیکل شوي: احکام نهائیه وهي ما لا يقبل الطعن بالاستئناف فيوصف الحكم بأنه نهائي إذا لم يكن قابلا لهذا الطعن. د یادونې وړ ده چې په پورته عبارت کې له نهایي لفظ څخه قطعي مراد دی. د حکم اثر د محکمې د حکم مهمترین اثر دا دی چې کله هم د محکمې حکم د شرعي اصولو موافق صادر شي، نو بیا دغه حکم د محکمې به واجب التنفیذ وي، یعنی دغه حکم د محکمې به نافذ کیږي. البته په هغه موضوعاتو کې به دغه حکم نافذ کیږي چې دغه حکم په هغه موضوعاتو کې صادر شوی وي، یعنی دغه حکم به واجب التنفیذ وي په دې شان چې جایزه نه ده هغه قاضي لره چې دغه حکم یې صادر کړی چې له دغه خپل صادر شوي حکم څخه رجوع وکړي، او له دغه قاضي څخه علاوه بل قاضي ته هم جایز نه ده چې دغه حکم نقض کړي او مسترد یې کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب تنقیح الفتاوى الحامدیه کې داسې لیکل شوي: سئل في الدعوة إذا فصلت مرة بالوجه الشرعي مستوفية شرائطها الشرعية فهل لا تنقض ولا تعاد؟ الجواب: نعم لا تنقض ولا تعاد. او همدغه شان په کتاب عدة ارباب الفتاوى صفحه 373 کې داسې لیکل شوي: ان اهم اثر للحكم اذا صدر وفق اصوله الشرعيه التي سبق ذكرها انه يصبح واجب التنفيذ بالنسبه للواقعه التي صدر فيها، بحيث لا يجوز للقاضي الذي أصدره أن يرجع عنه ولا لغيره من القضاة أن ينقضوه ولو كان مخالفا لمذهبهم. استئناف الحكم د یادونې وړ ده چې له ابتدایه او اولې محکمې وروسته دویمه محکمه د استئناف محکمه ده. استئناف څه ته وایي باید استئناف وپیژنو. استئناف وایي استغاثه او مدد غوښتل او فریاد کول پورته محکمې ته، او دغه فریاد کول پورته محکمې ته له هغه ابتدایه محکمې څخه چې حکم یې صادر کړی ده، او د دغه پورته محکمې څخه استغاثه
او مدد غوښتل د دې لپاره وي چې د ابتدایه محکمې حکم درست او صحیح صادر شي، ځکه چې د استئناف غوښتونکي په نظر کې د ابتدایه او اول محکمې حکم د اصولو خلاف لیدل کیږي، نو ځکه خو استئناف طلب وي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 509 کې داسې لیکل شوي: الاستئناف هو الاستغاثة بمحكمة أعلى من المحكمة التي حكمت بالدعوة قصد إصلاح الحكم المعرض عليه لمخالفته للأصول. وجه د مشروعیت د استئناف څه ده؟ د یادونې وړ ده چې وجه د مشروعیت د استئناف دا ده چې د محکمې حکم د امکان په قدر او د امکان تر حده له خطا څخه وساتل او وژغورل شي. له همدې وجې په اسلامي حکومت کې د دوو محکمو تشکیل ضروري ګڼل شوی چې اولې محکمې ته ابتدایه محکمه ویل کیږي او دویمې محکمې ته مرافعه یا د استئناف محکمه ویل کیږي، او د استئناف محکمې اعضا به په دایمي ډول د ابتدایي محکمې له اعضاو څخه زیات وي، او د استئناف محکمې علما به هم ماهر جید او زیات تجربه لرونکي وي د ابتدایه محکمې له علماو څخه. نو بناءً د استئناف محکمې د اعضاو خطا کېدل په فیصلو کې دا به ډیر نادر وي، ځکه چې د دوی تجربه په فیصلو کې دا به زیاته وي د ابتدایه محکمو له اعضاو څخه. البته د استئناف محکمې د اعضاو نه خطا کېدل په فیصلو کې دا به هله وي چې کله دوی د عدل او استقامت اتباع او پیروي کوونکي وي او د خواهشاتو له پیروۍ څخه ځان وساتي، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 509 کې داسې لیکل شوي: ووجه مشروعیته هو أنه لما كان غرض القانون أن يصون الحكم من الخطأ بقدر الإمكان أوجب رؤية الدعوى في درجتين: الدرجة الأولى ويراد بها محكمة البداية، والدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف. ولا ريب أن ذلك يفي بغرض القانون، لأن قضاة محكمة الاستئناف هم دائما أكثر عددا من قضاة محكمة البداية وأوفر علما في الغالب، فمن النادر وقوعهم في الخطأ إذا اتبعوا جادة العدل والاستقامة ولم يضلهم الهوى، ولهذا لم توضع للمحاكمة درجة ثالثة. د استئناف شرطونه: لومبی شرط د استئناف دا دی هغه دعوه چې د مدعا به قیمت په اوسني وخت کې تر 100,000 افغانیو زیات نه وي او یا په جزایي موضوعاتو کې حبس او قید تر 1 میاشتې زیات نه وي، نو په دغه دواړو صورتونو کې د استئناف طلبه شخص دعوا د استئناف طلبۍ درسته او قابل د استئناف نه ده، لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب
شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 1509 کې داسې لیکل شوي الا انه لما كانت بعض الدعاوي بالنظر الى قيمة المدعى به لا يمكنها ان تتحمل النفقات اللازمة لتفصل في الدرجتين. قيد القانون هذه القاعدة وفوز إلى المحاكم البدائية أن تفصل بدرجة قطعية الدعاوي ذات القيمة القليلة، ولذلك سترى أنه لا يقبل استئناف الحكم في جميع الأحوال بل في أحوال معلومة ومحدودة. او همدغه شان د اصولنامه اداري په دویمه ماده کې هم په همدې اړه داسې لیکل شوي په حقوقي دعوو کې چې مدعا به تر 100,000 افغانیو پورې وي او په جزایي معاملاتو کې تر 1 میاشتې حبس چې د سپکو جرایمو له ډوله بلل کیږي زیات نه وي، د ابتدایي محکمې حکم قطعي دی. د یادونې وړ ده چې په پورتني فوق ذکر صورت کې که مدعا به او هغه شی چې مدعي یې دعوه کړی که هغه شی نقدي وي نو بیا مقدار د مدعا به معتبر ده نه د محکوم به. د مثال په طور که چیرې یو شخص پر بل شخص د 100,000 افغانیو دعوه وکړي او محکمه د مدعي په نفع فقط د 100,000 فیصله وکړي نو په دغه صورت کې د مدعي مدعا به چې دعوه یې درلوده هغه 1,00,000 افغانۍ دي او محکوم به چې محکمې ورته پرې فیصله کړې هغه 100,000 افغانۍ دي، نو مدعا به چې 1,00,000 افغانۍ دي او محکوم به چې 100,000 افغانۍ دي نو په دغه دواړو کې معتبر هغه قیمت د مدعا به دی نه قیمت د محکوم به. خلاصه دا چې دغه موضوع قابل د استئناف ده ځکه چې که محکوم به 100,000 ته وګورئ نو بیا د اصولنامې ادارې د دویمې مادې په اساس موضوع قابل د استئناف نه ده او که د مدعي دعوې ته وګورو او مدعا به ته وګورو چې 1,00,000 افغانۍ دي نو بیا موضوع قابل د استئناف ده ځکه چې مدعا به 1,00,000 افغانۍ دي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 1511 کې داسې لیکل شوي العبرة لقيمة المدعى به أو لكميته إذا كان نقودا وعلى هذا لو ادعى على آخر 6,000 قرش فلم تحكم له المحكمة إلا ب4,000 فالحكم قابل للاستئناف. او همدغه شان که یو شخص پر بل شخص باندې د 15,000 افغانیو دعوه وکړي او مدعا علیه په خپله دفاعیه کې د 10,000 افغانیو دعوه وکړي نو چې کله محکمې حکم صادر کړي نو دغه موضوع هم قابل د استئناف ده. دویم شرط لپاره د استئناف دا ده چې دعوه به په هغه وخت کې قابل د استئناف وي چې په اول ځل د ابتدایه محکمې لخوا پرې حکم صادر شوی وي. نو که د ابتدایه محکمې لخوا پرې حکم نه صادر شوی نو دوسیه به اړوند ابتدایه محکمې ته
د فیصلې لپاره ولیږي، نو د ابتدایه محکمې له حکم صادرولو وروسته چې کوم جانب قناعت نه کولو، نو هغه استیناف طلب کیدی شي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 1511 کې داسې لیکل شوي: لا يجوز أن تستأنف الدعوة قبل أن تفصل في محكمة البداية. إن وظيفة محكمة الاستئناف أن تنظر في الحكم البدائي، فإن رأته موافقا للقانون أيدته وإلا أصلحته. یادونه د یادونې وړ ده چې که چیرې د یو موضوع اړوند د ابتدایه محکمې لخوا فیصله نوي صادره شوې، بلکې په اول ځل پرته له ابتدایي محکمې څخه مرافعې محکمې ته راغلي وي، نو مرافعه محکمه به دغه شان موضوع او دوسیه نه اخلي، بلکې ابتدایي محکمې ته به مسترد کی. او که چیرې موضوع واخیسته مرافعه محکمې پرته له دې چې ابتدایي فیصله صادره کړې وي، او مرافعه محکمې موضوع ته جریان ورکړ او فیصله یې پرې وکړه، نو دغه فیصله د مرافعه محکمې به د تمیز محکمې لخوا نقض کیږي او مسترد کیږي، ځکه چې دغه فیصله د مرافعه محکمې له صلاحیت څخه خارج وه، نو فیصله یې قابل د نقض ده. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 1511 کې داسې لیکل شوي: لو رفعت الدعوة إلى محكمة الاستئناف قبل أن تفصل في محكمة البداية، فعلى محكمة الاستئناف أن تردها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين، لأن رؤية الدعوة فيها على هذه الصورة خارجة عن وظيفتها الأصلية، فإن لم تردها بل سمعتها وحكمت بها فحكمها ينقض في التمييز ولو لم يعترض أحد الخصمين على ذلك. دریم شرط لپاره د استئناف طلبی دا ده چې طرفین د قضیې چې مدعی او مدعی علیه دي، دوی به ابتدایه محکمې ته مخکې له حکم صادرولو او یا پس له حکم صادرولو داسې کوم سند او یا لیکلی تحریر نوي ورکړی چې طرفینو پر حکم او فیصلې د ابتدایه محکمې خپل رضایت ښودلی وي، او یا یې د مرافعې د نه غوښتو سند لیکلی وي، او که یې داسې کوم سند د رضایت یا د مرافعې د نه غوښتو لیکلی وي، نو بیا د ابتدایه محکمې حکم قابل د استئناف نه ده، او نه بیا د ابتدایه محکمې له فیصلې وروسته دوی استئناف طلب کیدی شي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 1515 کې داسې لیکل شوي: لما كانت قاعدة رؤية الدعوة في درجتين إنما وضعت لمنفعة المتداعيين ووقاية حقوقهما، كان لهما أن يكتفيا برؤيتها في الدرجة الواحدة لأجل الاقتصاد في نفقات المحاكمة أو لغير ذلك من الأسباب. ولهذا صرحت هذه المادة بأنه إذا اتفق الخصمان وتراضيا
على أن ترى دعواهما القابلة للاستئناف وتفصل في محكمة البداية بالدرجة الأخيرة فلهما ذلك، ولا يكون الحكم الذي يصدر به قابلا للاستئناف. که د ابتدایه محکمې په اعلام کې داسې هم نوي ذکر چې د ابتدایه محکمې حکم نهایی ده، او همدغه شان دعوه چې د استئناف طلبی قابل نوي، مرافعه محکمه به رد کوي اگر چې په اتفاقی طور سره په اعلام د ابتدایه محکمې کې د دې تصریح شوي وي چې د ابتدایه محکمې حکم قابل د استئناف ده، او همدغه شان بالعکس، یعنی که یوه دعوه اصولا او قانونا د استئناف طلبی قابل وي او په اعلام د ابتدایه محکمه کې داسې ذکر وي چې قابل د استئناف نه ده، نو په دغه صورت کې به مرافعه محکمه د مستأنف او مرافعه غوښتونکي استئناف او مرافعه طلبي قبلوي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه صفحه 1521 کې داسې لیکل شوي: لو رفعت إليها دعوة غير قابلة الاستئناف فيلزمها أن تردها ولو رضي الخصمان باستئناف، بل ولو لم يذكر في الإعلام البدائي أن الحكم صدر بالدرجة الأخيرة أو اتفق أن صرح فيه أن الحكم قابل الاستئناف، لأن تقييد القضاء هنا لحق القانون ويعكس ذلك لو كان الحكم قابل الاستئناف. څلورم شرط لپاره د استئناف د یادونې وړ ده چې استئناف طلبي او مرافعه طلبي هغه څوک کوي چې د استئناف طلبي فایده هغې ته رسیږي، او یا استئناف طلبي د هغه په حق کې اثر ولري، او که استئناف فایده ورته نه رسوي نو بیا استئناف صحیح نه دی. د مثال په طور د میت او متوفا په هغه ترکه کې چې مستغرقه بالدیون وي، که د ده په ترکه یو داین داسې دعوه وکړي چې زما دین او قرضه له نورو قرضدارانو په دې وجه جلا ده چې ما د خپل دین او قرض د مضبوطوالي په بدل کې له متوفا څخه رهن اخیستی، نو په دغه صورت کې اگر که محکمه په نفع د مدعی فیصله هم وکړي، وارثان د میت استئناف طلبه کیدی نشي، ځکه چې ترکه د متوفا مستغرقه بالدیون ده، وارثانو ته یې فایده نشته په استئناف طلبی کې. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.